د اسرائیل نیم فوجي سرتیرو د زیارت په ورځ په مغربي برخه کې په لسګونه یهودیان راوستي چې په غیر قانوني توګه یې فوجي پوستې سره نږدې ارزي کورونه جوړ کړي وو. دغه یهودیانو په غیر قانوني توګه 2 ارزي استوګنې جوړې کړې وي او دریځ درلودو چې د فلسطیني ډلو حملو څخه بچ کېدو لپاره یې دا کار کړی. د هند په کریاله او نورو ریاستونو کې د هندوانو محافظه‌کارو ډلو د زیارت په ورځ د حکومت هغې پریکړې پر ضد مظاهرې کړي چې 2 ښځو ته یې مندر ته د تلو اجازه ورکړې وه. د کریاله په مرکز کوچي کې په سلګونو کسانو چې پکې ښځې هم شاملې وي د حکومت ضد نارې وهلې. د روس چلیابینسک سیمې گورنر وایي د رهایشي ودانۍ راپرېوتو پیښه کې د مړو شوو کسانو شمېره 20 ته رسېدلې ده. د دوی په خبره له ملبې څخه 20 مړي راویستل شوي او د 1400 لټون روان دي. د لومړنیو راپورونو تر مخه په دغه سیمه کې د دسمبر په 21 ناوخته 10 چته ودانۍ کې د ګیس اخراج له وجې چاودنه شوې وه او 48 اپارټمنټس ته زیان رسېدلی و. د چین خلایي ادارې د زیارت په ورځ اعلان کړی چې سپوږمۍ ته د چانګ 4 په نامه روبوټیک خلایي جهاز په کامیابۍ سره په ټاکل شوي ځای کوز شوی دی. دغه روبوټیک ګاډی د سپوږمۍ تصویران هم لیږلي دي. دا لومړی وار دی چې یو خلایي جهاز د سپوږمۍ عقبي سیمې ته ورغلی او دا د سپوږمۍ تیارو ډکه سیمه په توګه پیژندل کیږي.